پیغمبر علیه السلام فرمایي زه له هغه چا بیزاره یم د قیامت په ورځ چې د ده نیکۍ دومره ډېرې وي لکه د تهامه غر راواخلي. زه بیزاره یم. صحابه ویل یا رسول الله دا څنګه خبره ده چې یو سړی دومره نیکۍ ولري او ته ځینې بیزاره یې؟ د الله رسول فرمایي دا هغه خلک دا ډېره انتیکه خبره ده زموږ د علماو دپاره، طالبانو دپاره، دعوت والا دپاره، سپین ږیرو مشرانو دپاره دا خبره ډېره انتیکه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي په ظاهره به ځان بزرګ دینداره الله والا شوی او په باطن کې به دی هغسې نه و. په ظاهره باندې به تسبیح وي، تلاوت و، فضایل اعمال و، فضایل صدقات و، جهاد و، مجاهد و، څوڼې به وي او په باطن کې به په خلوت کې به بیا د ده هغه عمل نه و. نو ښکاره خبره ده عاجزانو. یعنی یو سړی چې دی هغه په ظاهره باندې وایي یاره زه فیسبوک نه لرم، زه فیسبوک نه کوم، زه غلط شیان نه ګورم، زه غلط شیان نه شیروم، زه غلط شیان چې دی هغه زه هغه ته ګورم لا نه. او په خلوت کې بیا دی په خپله فیسبوک خلاص کړی دی، که ډانسونه دي، که غزلې دي، که تصویرونه دي، که غلط شیان دي، که غلط شیان دي، که د فحاشۍ خبرې هغه دی پټ کوي. د الله رسول فرمایي د دې سړي به دومره نیک عمل وي لکه د تهامه غر راواخلئ، لیکن د قیامت په ورځ به یو شی ده ته ورپاته نسي، دا به جهنم له راځي. ولې؟ په ظاهره ځان دیندار، مسلمان، اغا صاحب، پیر صاحب، مولوی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، صوفي، سپین ږیری، مشر کلیر کړی و، په باطن کې په خلوت کې دی هغه و. دا په ظاهره چې کومې نیکۍ کوي د الله رسول فرمایي یوه ذره به هم و ده ته پیدا چې د هغه ونه کړي. او موږ په دا خبره مبتلا یو، موږ په دا خبره مبتلا یو. په ظاهره باندې مې اول صف والا جوړ کړی دی، په ظاهره باندې تعلیم والا ما ځان جوړ کړی دی، په ظاهره باندې خلکو ته لارې ورښیم، لیکن چې بیا پوښتنه وکړې د ده د کاروبار دی به د قسطو والا یي، دی به پر قسطو باندې جرماني ږدي، دی به 2 نمبر شی خرڅوي، دی به ایکسپیر شی خرڅوي، دی به هغه دویاوې خرڅوي چې د صحت بجایه و سړي ته ناجوړي، د صحت بجایه و سړي ته مرګ ورسوي. دا چې لمنځونه وکړي، دا چې زکاتونه ورکړي، دا چې حجونه وکړي، دا چې جهاد وکړي، دا چې علم وکړي، دا چې تبلیغ وکړي، و ده ته یوه ذره ثواب پر دې باندې رسېږي نه. دا څوک دي؟ دا منافقان دي عزیزان. او په موږ کې دا خبر انتهایی یو خاص سړی زما ټارګټ نه دی چې یاره دا که په هر سړي کې دا خبره وه، که په ما کې وله العیاذ بالله نعوذ بالله، که په تا کې وه خدا نه خواسته بیا زه هم یم بیا ته هم یې. صحیح سو؟ خبره به بار ته نه وړو چې یاره مولوي صاحب به بار والا کې دا خبره وایي. که ما او ته د باره رالو په مسجد کې د 5 منټه دپاره کښېنستلو، اوس بزرګان هم سو، الله والا هم سو، نمازیان هم سو، ښه خلک له ما او تا جوړ سو، لیکن په خلوت مې یو الله خبر دی. په خلوت ماخصم پرې وځي بغیر د فلم د پرې کېدو، بغیر د ډرامې د کتلو، قطعا دی نه پرې وځي. او سهار بیا دی راپورته سي، اذان هم وکړي، اقامت هم وکړي، کملا و جماعت هم ورکړي، بیا د اشراق پورې هم ناست دي. دا ظاهر و خلوت د الله رسول فرمایي د داسې خلکو څخه زه بیزاره یم. او په موږ کې دا خبرې دی.